عادت مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې سار منز بوشو نو صحابو نه به تپوس کولو چې تاسو بیگا سخوب لیدلې چې زه دا غي تعبیر درته وک نو صحابو بو که خوب لیدلې نو هغه صحابه باغی پیغمبر ته بیان کا او هغه به ورته تعبیر کو چې تاسو د دې خوب دا تعبیر دی لکه 13 ورځو کې ما نه یو سړی تپوسو کو وی چې د دې کلو سړیو وې زمون کلی کې لس کسان الیکشن ته ولاړ وې دا فلانه منبر چې دا مې خوب کې ولیدو چې خپې ماتې دي او زه ولا زور کوم نو ما ورته ویلې چې سبا الیکشن دی سبا به تماشا وکړي وې چې تعبیر سره مال تعبیر داده چې فعل کیږي به سبا رښتیا فعل شو سړی ما تراغه خوب خو رښتیا شنو مال ما خطا ته پرون ویل نو عرض میں داو عزیزانو چې خوب هم یو مستقل عالم دی او مستقل علم دی علامہ ابن سیرین چې دی په تعبیر رویا کې ډېر لوی امام تیر شوی او داغه کتاب دے تعبیر و رویا دا علامہ ابن سیرین خوب باندې ار سړی نه پوهیږي مونږ خلک خو چې خوب وګورو اسه خو چرته شیخ وګورم ورته وایي چې یاره شیخ صاحب داسې خوب مې لیدلی دی نو شیخ ورته ساړ څوپړ تولی خوب په دې ټول صوبه سرحد کې د خوبونو په تعبیر باندې به ما خیال دی 10 قسم نه پوهیږي په ټول فرنټیر دا ځان له عزیزانو مستقل علم دی او بل خوب ار چاته ویل پکارم نه قرآن کې بل ذکر راځي ما خبرو هو پويږي قرآن کې بل ذکر راځي یوسف علی السلام خوب لیدلو او هغه خوب گویا کې سار پلار ته بیان نه پلار ته وایي چې څنګه دی هغه قران آیات یوسف سورۃ یوسف سروایا اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اذ قال يوسف لأبيه يوسف عليه السلام خپل پلار ته وی انی رأیت 11 کوكبا اے پلار ما یول استوری والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ دا په خوب کې ولید لی ساجدین چې ماته سجده کوله یول استوری او نور او سپوږمۍ ماته په سجده پراتو پلار ورته څوي یا بنیا اے بچیا لا تقصص رؤياك لاخوتك پام کوه چې دا خوب دی رونو ته نه وي دا خوب دی رونو ته نه وي ځکه چې یعقوب علی السلام پوه شو چې دا یوسف به یو وخت کې د مصر بادشاہ کیږي د دې خوب تعبیر دا ده چې دا یوسف به د مصر بادشاہ کیږي نورونه یو ناسکا
ناسکرونو ته دا خوب نوې فیکیدو لک کیدا سفریب بدر ته جوړ کی ولی ذکا ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان لوی دشمن دی دارونه بده برانګخته کی او سفریب بدر ته جوړ خو چې دا خوب دیرونو ته نه دا خوب دیرونو واوره رونو خپلو کې صلاح وکړه چې واوره نور اوس پوغمې د تسجدي کوي پلار تزان دینز دې کوي او مونږ په لری کوي راځي چې کوی ته وګرځو آلو داستان دی که زندگی واو مړ شو چرتا چره خو به ور شو نو کوی ته وګرځو نو عزیزانو عرض میں داو چې خوب یو مستقل عالم دی نو بیا خوب په درې قسمه دی یو خوب د پیغمبرانو دی چې هغه خوب وحی من الله ا دروغ نه یو خوب د اولیاء الله دی هغه اکثر صحیح وي او کله کله غلطي یو خوب ستاو زماده نو مونږه چې دا د ورځې سمرداري حکم دا د شپې په خوب کې ګورو مونږ د پښورونه یو د خپې خوب کې چچړې ګورو اوس مونږ بس ګورو زب خوب کې ګورم چې غټ مړې شوی دی ور سره روانه موډر سقات ته ور سره یا د جمعې شپه دا چاډېره الواګانی جمعات تر تاسو به خوب کې څه ګورئ ځان ته وګورئ دا سدار چا خوب چې جون د ورځې سمردارو کې مبتلای دغه بلا چې د شپې په خوب کې هغه خلق زینونه چون کې پاک وي صفاوي نو داغي خوب چې د هغه القا من الله لکه امام فخر الدین رازی د قران کریم ډېر لوی مفسر دی هغه د قران کریم یو تفسیر لیکل دی تفسیر کبیر ورته داغه په دې مقدمه کې لیکلی دی امام فخر الدین رازی چې یو شی په کې بلم لیکل یو شی په کې دالی کله د بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر کې چې قیصر روم بادشاہ چو هغه عمر فاروق ته خط راولېګلو چې زما په سر باندې هر وخت درد دي او بالکل نټی کیږي نو عمر فاروق یو ټوپای ورولېګل چې دا ټوپای په سراوانو په سر باندې درد نه ټوپای به چې د قیصر روم په سروانو په سر به درد نه او چې ټوپای به لری کړه بیا به درد خیال یو چې دا ټوپای پرانیزم چې دی کې څه شه ده چې ټوپای پرانیستنو هغه کې لیکلیو بسم الله الرحمن الرحیم بس نور څه نو نو قیصر روم وای چې په خدای قسم چې دا د دې کلمې برکت ته چې زما د سر نه دا درد لري علما لیکي که اوسم د چا په سر باندې درد وي او بسم الله په کاغذ اولی کې او پاکه ټوټه کې وتړي او په سر باندې اولی کې فورن با درد تل لري دویم شی امام فخر الدین رازی دالی کله دی چې ما تقریر کول تقریر میں کولو چې جنت بئیو جنت کے بدائیو مانے بئیو بنگلے بئیو نہرون بئیو دا بئیو دا بئیو دا یو سڑے پہ جلسہ کی را پاسے دا ماتے وی چې حضرت خبر اواورا
حورې به یې پکې وی چاو وی زما خپله ښځه دومره ښایسته ده چې په 2 لکه حورو به یې ورنکړم. ماڼۍ به یې پکې زما دومره اعلی کور دی چې په 2 لکه ماڼو به یې ورنکړم. نه حورې پکار دی او نه ماڼۍ پکار دی. کور مخې ته مې نیر بیږي، ما ته د نیرونو هم ضرورت نشته. نو امام فخر الدین رازی ورته وی چې نو بیا څه غواړي؟ سړي ورته وی چې په خدای مین ما که الله را تزان خی خو مسلمانېږم او کني والله کې مسلمان شم. نه د جنت په شوق مسلمانېږم او نه د حور او د غلمانانو په شوق مسلمانېږم. د جنت د الله د لیدو شوق مې ده کرا تزان خی خو ډېره خدا کني نه مسلمان. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما خیال وکړ چې اوس الله د تخودل دا خو زما د اختیار شی نه دی، او زه خدای ته دا ویلی شم چې الله ته د تزانو خیر. نو زه لږ غلی شوم او مراقبه مې وکړه. مراقبه عزیزانو تاسو شاید چنوم بم نه اوریدلې چې مراقبه څه ته وایي. پیژنئ مراقبه مراقبه عزیزانو دیتا وایي چې په داسې ځای کې چې هلته هیڅوک نه وي، سترګې پټې کړي او توجه په دې زړه وکړي او د دې زړه کنیکشن پاس اسمان سره ملاو کړي. نو په دغه وخت کې څه عجیب او غریب کیفیت دا الله والا خلقو شروع کیږي. کاش چې هغه مقام ته خدای پاک مونږ هم ورورسوي. څه عجیب او غریب مراقبه دیتا وایي. یو بزرگ تا یو بادشاہ ویلې چې زه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکوم. هغه زه نه علم و نیمه بادشاہي و نه علم. بادشاہی نہ علم واللہ کے علم وجہ مراقبے و اللہ والی توپ پورے درتا ہوئے. بادشاہ ورتل وجہ ہوا ہے چتنی ما بادشاہی څنګه نہ اخلے. اب بزرگ ورته وی چې چون چتر سنجری چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. ورته یو بادشاہ د توري چترې غوندې د زما د بخت مختور شي. الله دې د قیامت په ورځ زما د بخت مختور کی که زما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وي کبړ کې مم تیریږي چې ته دې مالا بادشاہي راکې نو زما دې د قیامت په ورځ خدای مختور کی مړ. ولی د دې په بدل کې ما څه مزه لیدلې ده چې زه د نیمه بادشاہي ستانه اغستل غواړم.
نو بزرگ ورته وی چې زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شب زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم اے بادشاہ غد نیمش پہ پا بادشاہ چیز خدا خبر کرے ما زما دی پا خدا قسمی کستادا دی نیمی ورز بادشاہی ز پی اور بش باندے والما بادشاہ حیران شو چا د نیمه شپې بادشاہي لا څه شي نو بزرګ ورته وایي چې واورا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې دوی سے چشپته رشی او یوی سپاتش نو په دغه وخت کې الله د دنیا اسمان ته ما یلیق بشانه تشریف راوړي د دنیا اسمان او اعلان وشي په ټول کائنات کې چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زه ورک څوک شته چې دی وخت کې زما د کتو شوق کې او زه ورته ځان او خیمه نا بزرگ ورته زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم آدنی مشپی پا خوند او پا مزا چه خدای پوی کڑے ما زما دی پا خدای قسمی کستا دنی میں ورز بادشاہی پا یور بشم والما عاشق سڑے چه چه وقت کے معشوق د غیږی تراشی او دغه وخت کې د توې چې دا ټول پاکستان والا خدا معشوقه او ګنټې لزان نه جدا کوي پیمانو به کی ها دا غم زکه نو کو چې ټول پاکستان پس غو پرون مړوي چې دا منبرانم پاس کول ما تاسو ته نو ویلي چې یو سړی یو مندانو پیدا کړي د مبارک شه د ګلونو ګنټې دي ته زمازه ترازه مبارک شه مبارک الکه صدم مور وادم شوه دې چې مبارک اے خانه خراب بچو په خبره نه پوي څه چل شوه مبارک شه مبارک تما کر راځه وړي شکر خراو ز تا کر درځه مبارک شه مبارک زمبای بکیږي دا څه چل شوه نو عرض میں داو چې دغه خوان مونږ پیژنو نه دا دومره تفصیل می درته دی پورې وکړو چې مراقبه مونږ پیژنو نه مراقبه خو لوی شی دی وصال شي د عاشق صادق د محبوب سره بعض عشاق داسي وي چاغي د تصور په دنیا کې چې مستغرق وي نو د بادشاہ پروا نه لري لکه رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وې چې کله کله زما دربار ته راځه کنه څه اشعار براته وې هغه ول ز او ستا دربار ته زکه نه درځم چنن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے نن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے زد یار تصویر پترخ کے او د میو جام پلاس کے گرزوم اورنگزیبا واللہ زتا خپل غلام گنم زبا ولی تا ترازم نو د عشاق عزیزانو دا مقام چا د بادشاہانو بادشاہی په یو کنج کنالی ایو عاشق وی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ
जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं, जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं। जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं। दे आर द फोटो जरूरत से, फोटो से जरूरत चे द चा तसव्वुर तो पड़े की गर्जे जाहिर फोटो दे डेरा अलकान तगोरा चा बटवा के दे जिने फोटो सातली चा चे दे द खपल दोस्त फोटो पर बटवा की है चे प्रांग दी वर्ते उगूरी चे नुमाल जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं, जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत। दयार जुल्फ बांधे चिचा जान तड़ले और दयार तस्वीर दचा पड़े की भी नो अलता द जाहिरी फोटो और तस्वीर जरूरत सी नो अर्ज में दाओ चे मुराकिबा दे तवाई चे सड़े सर टिटकी पजड़ तवज्जो की पदे जड़ा आओ आसमान सरा लाइनो लगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह चो नुदाग दासठ दास अगर बदास ने शुकत दास चिदा टोल उम्र मुराकिबे करे हुए नुदासठ बिल्कुल दासे कोक पाते शाह नो इमाम फखरुद्दीन राजी मुराकिबा उकड़ा च खुदा दा सड़े चे दे देवी च न जन्नत वाड़म न हुरे वाड़म न दा वाड़म न दा वाड़म प खुदा मैंने का खुदा रातजान खैख मुसलमाने गम किनी नहीं के नो इमा च मुराकिबा उकड़ा नो जड़ के राता इल्काओ शुआ वाही पचो किस्मा वा यो वही फितरी, यो वही इजादी और यो वही इल्काई। दागा वही इल्काई दा चे इमाम फखरुद्दीन राजी ता पजड़े के इल्काओ शुआ चे दे सड़ी ता वो आया चे कत मुसलमान शुए नो खुदा बता तजान खाई दता हुआ नो दद मुराकिबे न सर उचत को और वर्तवेले बचिया कता इस्लाम रोड़ो न खुदा बता तजान खाई बस पर जुमात के हुए च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल च मुसलमान शो च माखाम शो सड़े मर शो। इमाम फखरुद्दीन राजी ता पता लगे थे चा सड़े हमर शो चा सरा चिता वादा करे। इमाम फखरुद्दीन राजी पवीन हो जड़ल चिया रबा मां और सर वादा करे वा तारा तड़के इल्का करे वा तो मुसलमान शे न खुदा बदर तजान खाई और वादा पूरा न शो सड़े मर्श जख वादा खिलाफ यादा इल्का गलत हुआ पर जड़ा जड़ा के इमाम फखरुद्दीन राजी दश पे उदश चौदशु न खूब गोरी चियो बेहतरीन बाग दे और आला तख्त पके प्रोत थे और तख्त दपा सदा सड़े नास्ते चा सरा मा वादा करे और दुनिया खादिमान वर तगेर चापीर की वे माते चूले द मास्टर की टिटिकड़ी वे राते हुए चे इमाम साहब खपकी गमा राशनिज दे वे मां वर्त हुई चे वादा खिलाफ शिव हम दर सरा पर उनमें दर सरा चो वादा करे वह सड़ी राता हुए चे इमाम साहब प खुदा में दे कसमी चित्ता द कम शी वादरा सरा करे व प मगशी खुदा खुशहाल करमा मां खुदा उली दो और खुदा मा तजानो खुदा अजीजानो दे तवाही वही इल्काई चिदा उलिया अल्लाह तम की दे के बयान नोरम दे नेक खूबुना दाहम जुज़उम मिन अज्जा इन नुबुवा द नुबुवत द अज्जाओ ना दाहम यो जुज दे नो अर्ज दाओ चे वही इरफानी चे दा
دا الله والا خلق پزړه کې الله پاک الهام او القاء نو گویا دغه القاء چې کوم دی دا هم یو جز د وحی د قران کریم یو تفسیر دی هغه ته تفسیر مظهری وایي دا لیکل دی مولانا ثناء الله پانی پتی په هندوستان پانی پت کې یو ډېر لوی ولی او ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرگ تیر شوی کتا سو خیالو کوي اولیاء الله او نیکان چي دي نو دا هم په علماو کې تیری جاهل سړی او بے علم سړی چې ده آغا ولی او بزرگ نشي جوړي زکه چې د ولی او بزرگ غرض دای چاغه با لار کې ولاړی او کوم لار چې خدای ته تلیوي دغه لار به خلق ته خي نو کم سړی ته چې د خدای لار په خپل نه معلومه نو هغه به بل ته څوک او خفت را خفت کای کو ند بیدار یو ود بل د چرته وی خولې شي اخر ود وی خول د پاره ویخ سړی پکار او چې سړی په خپل ود نو هغه به گویا کې بل ود سره ویخ نو د ولایت د پاره علم چې ده هغه شرط ده د پروردگار عالم شان او ذات هغه د سړی په خپل پیجندلې وی نو اله د بل سړی ته وخی کړ چا چې په خپل نه پیجندلې نو هغه بل ته چرته خو دیش عزیزانو علماء محدثین لیکلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې دعوت نبوت کول په دغه وخت کې دوه قسمه خلق او د دعوت نبوت داسې شی ولکه په یک دم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي نو په دې حیواناتو کې تاسو وګورئ دوه قسمه مخلوق دي یو داسې حیوان دی چې رڼا وګوري نو روند شي نظر نه لګي په تیار کې نظر لګي او په رڼا کې نظر نه لګي تاسو به پیژنې خاپیرک ورته وي ا د شپې ګرځي د ورځې نه ګرځي د ورځې هغه وګورئ چرته دیوال یا کومه سوړه کې نه نوته دغه چې د ورځې داغه نظر نه لګي او د شپې داغه نظر لګي شپږ د ټوله شپه ګرځي نو یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نورند شي نظر نه لګي او یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نو د 200 میلیونه ورته رامنډه کې اول راشي لکه پتنګ وګوره چې رڼا وګوري چې ګوري د دنیا پتنګان به ول راشي نو بیا دغه پتنګان د رڼا نه زینه
کته ډیر شړې اغي بیا بیا ولا راځي کته بیا شړې اغي بیا بیا ولا راځي نو ترغه پورې د دې رڼا نه دا پتنګ جدا کیږي نه چې ترسو پورې خپل ځان په سوځولې نه ترغه دې رڼا نه غیر چاپیر او په د پاسه بنيږي را بنيږي چې وزري وسوځي سحر لا وګوره د رڼا باندې ډيري پتنګان مړ پراته علماء محدثین وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تراتل داسیو لکه په یکدم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بلش نو دغه وخت کې په مکه کې دنیا اوسېدا ابو جهل عبد الله ابن ابی ابن سلول ابو لهب وغیرہ چرنا ولیدن وړاندې شو رڼا و نظر نه لګېدو لیدو نه او ابو بکر او عمر او عثمان چرنا ولیدا نو د پتنګانو غوندې په ځان قربان کړو ځان په ورید پرید نو شیخ سادی صاحب وایي دا ډېر لوی سړی تیر شوی اوس عزیزانو زمونږ ملک شیخ سادی مونږه سپی جنو یا مولانا روم سپی جنو کنه جی مونږ اوس دې ورځو کې که خیالو کوي اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر بسوک جوړیږي د خار کې تاسو ګورئ او د کلو ملو کې چیرمن بسوک جوړیږي لکه په تور بلا د ټولو والے شو خو څوک به میر شي یا څوک به چې چورمن شي سب بلا خو به پیوشو څه غم وړي کم بخت او بدبخت چې شپه او رزم بل غم نشته خو بس اړت خړت جوړ دی الته په سبا حکومت اعلان وکړي چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړیږي دا ملک د مسلم لیگو د پلار ټیکا ده جنیجوی په مدینه منوره کې اعلان وکړ چې 80% منبران چې دی هغه مسلم لیگ کامیاب شي مدینه کې ته په خبر ګستر ګړوند شوس په مدینه کې تاسو سره د مسلم لیگ وغم الته خود پیغمبر روزی ته ودرېګا درود وایا سلام وایا دعا وکړه پاکستان ته چې خدای زې وزیر اعظم ما پروردگار ته پکې د قهر او غضب نه مون خلاص کې د بمبارون هم خلاص کې خدای دا پردي بچی چې کباب کیږي د ملک له خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شي ال تدا دعا وکړه ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي دا استعمال زه هو تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې مونږ ورکولو نه مې مړه تور شوی کار کلمې پرې خو یزایرورا لری کېږي دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي پرون چې تا د لنډی کوتل نه اتلس امبولانسو کې د بم کباب شوی خلق راوړه اتلس امبولانسو او بیا حلم نوے پرون د 400 د اډې نه دی سمره خلق په بمونو تیکه شوی خلق راوړه ورځ بیرته نو پرون راته یو اخبار والا ټلیفون کړو وی چې څه بیان ورکول غواړي مال یو دو شعر دي که پکې دا وراولې نور څه بیان خو مال نه راځي ویلو آیا
माला शेरू नदादी कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम, है कोई तख्त के बनाने में, है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में। चरत सुख लग्या जी तख्त जोड़ई, हुकूमत जोड़ई, इख्तिदार जोड़ई, कोई तख्ता पे है नहलाने में। चरत द मोर यो बचे दे प बम क्या लुते दे प तख्ता प्रोते लंबई कबर द पारे तैयार है। कोई तख्त के बनाने में है, कोई तख्ता पे है नहलाने में। कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन। चरता खजे नास्ती दी नावे जोड़ई, बार सड़ी पर जंज रागली दी क्लाशन को पे और सरदी और डजे कई और चरता दमड़ो कपने गंडले की। न दा शेरू नदी का दा अखबार की लिखल है दा जमुंग मल्क नजमा अजीजान अर्ज दाओ चे मुल्क नंद अल्लाह तला पर अजीम कहर और गजब के गिरफ्तार अजीम दिन मख के गोरई चे नोर बचकी नन खबर पोई पोई मोई नहीं दरूस सदर च अमरीके ततले शपग जरा सहाफियान अमरीके तरसी दिली सहाफी भेजने मामा तथा हुई वो यो तैफदा अरब सर चिकम दी यो मिनट पोई नशो मामा पोई नशो माँ खुदर तवे जमा हो बेड़ा घर का दा तो पोइश भी करना आगा दा खुदा सादरा तखलक नास यही कहना चाहिए खबर न पोई गई शपग जरा सहाफियान अमरीके तरसी दी शपग जरा आओ प अमरीका के प तमाम मुल्क के अजीब व गरीब चिरागान दे चिदरू सदर गोरबचोफ अमरीके तरागले स्ताद मुल्क वजीर और सदर चिबल मुल्क तलारशी नुद आगा मुल्क सरबरा वर्तावे अडे तनराजी या वर्ता कम को सडब वजीर रौलीगी या वर्ता सुख सेक्रेटरी रौलीगी चेवर शजाज नेरा कुसका और आय वाला चरता होटल के ना दास्ताद अमल की इज्जत दे अरब मुल्कुन ततले दे पता लगा वही चे शाह फहद द सऊदी अरब सरबरा चे दे शाह फहद रागले दे एयरपोर्ट तद दुई रिसीव कोल द पारा ख्वागुई तब पता ना करना दा खैर गुफ्तो रागली दी नु चिताल मलंग राशि और दरतवई जी पैसा रोड़ी खुदे मुबखा नु तब वरपासी तसब वरपासी वरपासी खुब आगा चाला
چې ته پوهې چې دا څه سړی راغی، چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپېلني لوګی کولو والا راغی، نو ته به څه ورپاسې؟ دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو کې. بیا په دې پوهیږئ چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نشو. د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شو، هیڅ پیشرفت پکې نه کیږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې امریکا ستا د ملک خپل سټیټ جوړول غواړي، او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي. نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لوی وجه دام ده. دلته تم خوشاله چې خدای د کابل جوړ او مکی، ولی که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو هم راوساسي کنه، ستاسو هم ورسره نسته غوسه شو. دا تاسو د خدای د پاره د کابل والا خدمت کوي، او دا د اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته وخیم. نو عرض میں داو عزیزانو چې ملک د دې بحران کې نخته دی لګیا دی چې دې نه مخ کې بچ کی. که د دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم را وغورځي، ته په ایمان ووایه چې دا اعلان جنگ دی که نه دی. زوز د ملایم دی جماعت کې ناست دی او یو سړی کوتک په لاس راغی او په جماعت کې په ما راکېښوي، نو دینه سوا بل څه شته چې زما او د هغه جنګ به پې کېږي؟ بل څه شته؟ نو په یو ورځ ستا د لنډي کوتل فوجي کیمپونه وویشتل او په بله ورځ یې درته د باجوړ وویشته او پرون یې درته په 400 کې وویشته، او تلګیا د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې. یو بل نارای غوندې خبرم بکې ده، او دا تپوس بکوم چې ابل اورځي دوبای ته د جلیل کبابی کباب چا غوښتي؟ دا چا غوښتي؟ دوبای ته د پیښور د نوتی او د جلیل کبابی کباب چې څوک غواړي، وای په ایمان درته وای چې د دنه لوی بیغمه به د خپل ملک نه بل څوکي. دوبای ته نو عرض میں داو عزیزانو چې زمون ژوند خو انتہائی خطرہ کې دی او مونږ ته د 1 منټ هم پته نه لګي چې هر چېرته ناست دی نو ته په امن کې نه یې، که په کور کې په امن کې نه یې، که په دکان کې په امن کې نه یې، که په لاره روان یې په امن کې روان به او غړز بشي تیکه تیکه به پروت. د ملک د بې امنۍ دا حال او حکومت سره غم د دې دی چې الا دا د چواریانو مشر جمعدار بم مونږه مسلم لیگ جوړو. په دې ملک کې دا نور خلق د خدای بندگان نه دي یا د نورو په دې ملک کې څه حق نشته؟ دا د مسلم لیگ کو جایگیر دی. د ایمان تقاضا دا ده او ایمان دا ده چې د هرې صوبې سربراه اعلان وکړي چې ټول ممبران آزاد دي، چې څوک یې خوښه یې هغه د میر جوړ کړي. په کار خدا سي ټول آزاد نه،
ټول راوواړي او لاس ورته بربند کی چې دا ګورئ کرت کوي او نجی مونږ سوي دي په مونږ دا منبران د مور پورنی کې ما پیجن دي دا منبرانو ایمان بز تاسو توخند تاسو چې ورته زمبای کې دی او دا کامیاب کړیم دي دا بدر تزوخه یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چاله کا سوق مولا نه کوي قدر کی مولا پیدا شنو نو تباکوم ایوی جی نکو مونږ مولا توب نه توبه دا پټه صلاح کړی دا چې د نواب مطلب څه دی راځي پټ پکې یو مولا کوي پټ یو سره هندستان ته لګلې دی او لستکاله کې خالم شوه دی او کلی تراغ چراغ نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو وې څوک دی وې افلانه وې تاسو راولې نو د نوابانو ته خیالو کې دا غټه متکی پرتی وي متکه پیژنې او غټ بالغ لوی کاټ او غټ بالغ ته توره رئیس ته دا په بالغ ته دا سیخه دا مولا ولا راوس ها مولا صاحب کمزه کې د علم وکړو نواب ورته نوابانو خبرې موریدلی چرته د خانانو خو موریدلی کنا خان نواب خا علم دی وکړو یو جیوم خالم شوي ویاوج صحبات نه دي ونجی او ټکم نه پات ټول کتابونه مې خلاص ول ګوره مولا صاحب سبا پاتی پکې ول نجی بالکل بس اتوري ته لاس کو نواب چې دې 60 ته ولا برابر کړ ویلا تا ویلی چې خدای یو دی خو چې داسې کوي تا ویلی چې خدای ویل نجی ما خو نه دی ویلی چې خدای یو دی بس تورا نواب کې خوا اکلی خلق ته ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي کدا مولا و نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو نه زئی ویل ما تاسو په جندلی وای چې تاسو کې کوملا جوړم شي تورا باندې شي کوی نو عزیزانو توري موري به ټول درته پته ولګي او د ملک بګوري چې جس کی لاٹھی اس کی بھینس دا ټول به د خان د خلې نو کرانی تماشا به وکي په دې څو ورځو نو دا زمونږ د ژوند حال دی پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پورا مانوس کړي نه او دینم زده کړي نه نو ترغه پورې خدای سره زمونږ ګډ جوړ نه جوړيږي نو چار کله دین دې زده نه کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چه قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء اللہ محوکی اغا شے چه کم در ازاوش لوح محفوظ چه سلی کلی دی چې د خدای رضا وشي نو هغه محوکی داغه په ځای نور سولي دا دغه کار مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبہ دے اور مراقبہ کی عزیزانو داغ نظر پر لوح محفوظ پر ہوتے
اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې مراقبه دا هغه علم دی او هغه شان دی چې دی وخت کې مونږه پیژنوم نه په زبزوز دا خبره درته کوم زما دا یقین دی چې تاسو په پوهیږئ نه دا می یقین دی پیژنده خو پرېدا دا می یقین دی چې پوهیږئ په نه چې مراقبه څه ته وایي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القاعده په لوح محفوظ نظر پریوتو نو دا د زامنو استاد چې کومو مولانا طاهر سے دا پاس په لوح محفوظ لیکلو شقی معنی بدبخت نو ډېر خپش او خیال وکړه چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکل دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر بده جهنم ته ځي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تدخل بزرگانو اقوال رایات شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي نو تقدیر کی بیا دو قسم دي تاسو علم کلام وینا خو پریدا او کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کی دو قسم دي یو تقدیر مبرم دے او یو تقدیر معلق دے نو تقدیر معلق چه دے الغا اللہ پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي بد کارونه کوي چې د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله یو کار تی داسې وشي چې بیا د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله اس پتہ نہ لگی مقبول عبادت پٹول عباداتوں کے پٹتے اس پتہ نہ لگی چدا اللہ زیادہ رضا چدا غپتشی کے دا جماعت نہ براوتے 200 نفل بدی کڑی تسبیح بدی اڑولی خوچ جماعت نہ روزے لکه بده داسې څه تیر شوي چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه اغار څه دې لاړه دوره شو بار چې لاړ شي یو سړی به ولاړي د ننبئي دکان سره چې وګیم او یو اتانې راواله او د ننبئي نه ورته یو روټۍ واله ورک امنځونه به په مخ درويشته شوي او په دې یو روټۍ بستاو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي نو مقبول عبادت پټولو عبادتو کې پټ دې د پاره ده چې یو نیکه تبنا اسرا کې هر نیکه تب ور تر غاړه وځي اور نیکه دا باندې چې دا لار کې کانه پروت ته دا بلا چنی کی مړه خو زخ پته واړه نه زرګونه منځونه بستا یو طرف ته لارې نه کانه دی خو کول چې تپ سوک تینده کو نه خوري دا اب لری شي او دا به قبول شي په دې به جنت تلار شي ما خبره پوهیږم نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی اس پته نه عاشقان ډیر پرات رمضان ادي په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان ادي په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي
معشوقي عاشقان خو ډېر زیات دي. اوس دا هیڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی. هیڅ پته نه. یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان، او د معشوقي په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقي اړه ته پته ده چې دا غیړه چا سره. نو زما عزیزان، مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کخ سړی دی او په لوح محفوظ شقي لیکلی شوی دی. خدای ته په کرم او مهرباني وکړي. څه زمانہ پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه چې مراقبه وکړه چې په لوح محفوظ وکړه نو د شقي په ځای سعید لیکلی شوی، یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. ڈاکٹر اقبال ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکی چې تقدیر مبرم کی بیا دو قسم دی. یو تقدیر مبرم په لوح محفوظ او فی علم اللہ، یو تقدیر مبرم دیتا ہوئی چې دا الله په علم کې معلق وي او په لوح محفوظ مبرم لیکل شوی. نو دغه مبرم چې دا الله په علم کې معلق وي دام دا الله والو په دعا باندې رد کی. عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تا پسې پشي شازو وکړه. ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشیشا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه، دا پیرانو میرانو لچ ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټه والا ګرم کینو یا الله یا الله دا سي اكو بکو دي چتلې خبرم نه او ز تا پسې پشیشا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغه عمره تروانم دعا راتاو هغه دعا ودر توکم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک، اے رور ګوټیا چې التما دعا نه ير نکی التما د پارم دعا وک. عمر فاروق دعا ډېر خشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لا سوچته او کنه اوچته، یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وي د جمعې په ورځ، یو خطبه وي او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ٹھیک شو. یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه، اذان نرستو دا دوا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا،
پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږي کنه؟ نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کنه، مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج. 24 غنټه تاسو خیال را که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحبہ مانځنه رستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو خدا سنت نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خانوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو ته پوسو کوي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوانو خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه مې کوه. نو بس 4 دی خی اوچت پاسې دولار سنت نرست دوا عزیزانو دا یاد لرئ. مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی وتبارک د هندستان پزمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی کله ټوله دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي. د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت نرست دوا کڅوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهیږي مونږ چې وشو بس خبره خلاص شو کار دی ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې زنه نيسي کافر منځ نه رستو دې دعا و نه کړه نو بیا ال ترک واجب دی. بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او آزادم ما کدل ته نه کړ تاسو ما د مړای نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه جی زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي بس جګړه ختم شي. زما په خبره پوهیږي نو عرض می دا عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي. زو ته خود کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو. تاسو خیال راغی بیگا یو سړی مان تاسو کو چې جی عربو ته تلم اغي خټول دلیل لاس دی او منس کوي په دې سینه لاس دی مالغي مور منز دا منز مور نه یاد کړي دي نو مور خو دل تلاسي خو ویل رښتیا دی نو پوی خوشم چې دا خو بس خالی په لکای نیمګړې دی نور برابر دی مال تبل ټیم بیا راشه بیا به پوی کم نو کې دې شوه سبب د جمعې مسترازم نن راغلی بیا د دې معافي غواړم دی خو وګورئ دل لاس نامن لان دلاس دا توسف الدین دا توسف الدین دیتا وی چه لاس تی کدلی کی خم منزو شو کدی دلی کی خم منزو شو کدی دلی کی خم منزو شو کدی زورندونی و قرات تی ویلو منزو شو زباب خبره پوئیگی دیتا وی توسف الدین پا دین کی زیقت او تنگی نشتا فراخی دا پکی وگونو تا گوتی وڑا لگو رئی درے روایت راغلی
پیغمبر اے دیز تلاس کول او نیت تړل دامشتا اے دی منکبینو پوره اوگو پوره دامشتا الا شحمتیل اذن د دې غوګونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو غوتو پوره دامشتا نو کچا داسیو کو نیت وتړل کچا داسیو کو کچا داسیو کو درې واړو کې توسودا نیت تړلې شو اسم ذائقه نشته د ائمه اربعه په دې کې اصولی اس اختلاف نشتا چې کغوګونه دی راو ننیول د شیخانو غوند نیت مې او کو نیت مې کړې نیت مې او کو الته امام رکعات مو کې دی غوګونه راکاږي بیختی وزا خو بس الله اکبر کا خلاصې کوا د غوګونه رانیولې نیت مې او کو نیت مې کړې نیت مې او کو نیت مې کړې او سلو رکعات او سلو رکعات او سلو رکعات په دې قهر دا زمون سپینګيري اخته یو بوډا مې چې ژوندې پرې نخوي د دوی د لاس لازتنګ په دې قهر اخته خو پوي نه دا لوی ګناه ستاده چې تا علم نه ده علم وې اس تکلیف بدرته درته ایمانی ویم زه په دې خپل لړ کې خمت مې الحمدلله ثم الحمدلله د خدای لاک لاک شکرونه په قران او حدیث په اصول یې پوي کړي چې څه اصلي دین دی داغه په اصول پوي ماته هیڅ تکلیف نشته او نستا سو دوا پکار دا راته مخامخ چا جرأت کړي دي دا سډر کو سډب مسډب په شیشه لګیای بجګر مولا دا خبره ده سکړي دا ده سکړي هغه ورځ یو سړی راغی وې تا په تقریر کې دا پلانې خبره دا سکړي دا زمون مولا خو چې دا سړي ته ماته لګ مال راواله نو په سبا راغی وې خو چې زنه ورزم ما چې ناراضي خو دروغ وای غلط وای ظالم ته لګ راواله چې ما پوي کی کزه تقریر کې غلط خبره وکم زما دا ایمان ده چې برملا به معافي وغواړم او به ويم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي توبه به وباسم عزیزانو ما اس کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی ځان ته غټ قتل به زت څه شی ما زت څه ما په خدای قسم ده چې دا د کوسو پمن سپم ما نه خده